بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان گرامی و عزیز، خواهران و برادران محترم، اولتر از همه تسلیت عمیق ما همراه خانواده‌های قربانی‌های حوادث اخیر ماه مبارک رمضان در ولایت کابل، قندوز، مزار شریف، سمنگان، ننگرهار، خوست و تمام نقاط دیگه افغانستان که صدها شهید و بالاتر از او زخمی را به جای گذاشته ابراز میکنیم. ضرورت واضح است که درک کنیم که باز بدبختانه در یک مرحله خطرناک تاریخ خود داخل شدیم. از تاریخ باید عبرت بگیریم که همه باید یکدیگر را بپذیریم و در صورتی که تأکید سر انحصار قدرت باشه وضع وخیمتر میشه. افغانستان عزیز ما که به همه ما تعلق داره بدون اجماع ملی راه دیگری برای بیرون رفت از وضعیت فعلی نداره. قدرت در دین مبین اسلام و در عرف ملی ما وسیله خدمت است، نه وسیله بربادی و بیعزتی. مثل واضح داریم که چاکن در چا میفته. یک بار که دروازه انفجار و انتحار باز شد، دوباره ایده و در بوتل جای کردن کار مشکل است، اما با اجماع ملی و با قبول کردن یکی دیگر تنها راه نجات وجود داره. من از جهت از تسلی و هشدار شروع کردم که عید فطر در شرایط نهایت سخت آمده و هموطنان ما هم حوادث زیاد متحمل شدن و هم روزانه با گرسنگی و وضعیت فلاکتبار دست به گریبان بودن. آیا جای عزت است که اخبارهای بین المللی نشر میکنن که پدر مجبور میشه که گرده پسر خود بفروشه؟ با این هم فرارسیدن عید سعید فطر به تمام امت مسلمان و هموطنان عزیز تبریک میگیم. ما افغان ها 99.99% مسلمان هستیم. اوج تمدن اسلامی را درک میکنیم و مثل که همیشه تکرار شده، مشکل در دین مبین اسلام نیست، مشکل در ما مسلمان است و در شیوه مسلمانی است. حفاظت علم، حفاظت عقل یکی از ارکان اساسی دین مقدس اسلام است و ما امروز خوشبختانه در جهان هستیم که در تمام کشورهای اسلامی برای علم و دانش دخترها و پسرها حرکات بسیار وسیع صورت گرفته و پیشگام است. امکانات زیاد در شیوه فراهم کردن دانش وجود داره. تکنولوژی جدید این کار آسان می سازه که ما بتانیم در هر مسجد، در هر خانه، در هر قلا به مردم رسیدگی کنیم و شیوه نو با وجود بریم. انتخاب در دست ماست. آیا می خواهیم نسل را تربیت کنیم
که دارای علم و دانش باشه که به صورت واقعی باز بگوین که اینا میراث بزرگ امام ابو حنیفه، امام ابو یوسف، البیرونی، ابن سینا، مولانا، خوشحال خان، رحمان بابا، امیرعلی شیر نوایی و غیره شخصیت‌های بزرگ ما را تکرار میکنن که همه دنیا سرشان افتخار میکنن. امام رازی، غیره و غیره. یک لیست طویل داریم که فهرستش چند کتاب میگیره. یا میخوایم از علم دور باشیم؟ آیا میخوایم غلام و برده دگاه باشیم یا ای که آینده خود در دنیا در قرن 21 در قرن 14 خود ما به حیث مردم که همیشه در تاریخ درخشیده بودیم و سهم بزرگ در ایجاد تمدن عظیم اسلامی داشتیم ایفا کنیم؟ آینده ما بدون همکاری منطقوی دشوار است، چون منطقه است که با هم انکشاف میکنن و در شرایط منطقوی است که از انفجار و انتحار جلوگیری شده میتونه. اقبال لاوری ما را درک کرده بود. آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. از فساد او فساد آسیا، در گشاد او گشاد آسیا. ضرور است که باز چارچوب واضح همکاری منطقوی را سرش فکر کنیم و پروژه عظیم را که در او رفاه و آسودگی همه ما در منطقه و امهای فقر نتیجهش بوده میتونه به صورت اساسی آماده شود و شرایط برش آماده شود و این بدون مشروعیت ملی و بین‌المللی صورت گرفتن نمیتونه. کمک های بشری ضروری است در کوتاه مدت البته و باید مؤثر باشه. من طرح واضح در این قسمت دارم برای ملت محترم ما تقدیم میکنم تا بتانن در یک بحث مساوی امرای کمک دندابه و رای مؤثر از این باشه که به صورت عادلانه به هم اقشار برسه. اما این کمک ها رای حل دراز مدت نیست. به صورت اساسی باید درک کنیم که با جنگی که امروز در اروپا شعله‌ور است، کمک ها به باقی دنیا کم میشه و بحران اقتصادی که امروز شاید به صورت بسیار وسیع در تمام دنیا دوباره زنده شود. ضرورت واضح است که ما رای واضح برآمدن از خاطر خودکفایی و ایستادگی بر پای خود داشته باشیم. من میفهمم که فضای ناامیدی ایجاد شده. باز اطلاعات حتی نشان میده که تا 50% مردم افغانستان میخوان که خاک مقدس ما را ترک کنن. اما در دین مبین اسلام و در عنعنه ملی ما هیچ وقت باید مسلمان و افغان امید خود قطع نکنه. باز هم ضرب المثل داریم که تا ریشه در آب است امید ثمر است. ریشه ما چیست؟ تاریخ ماست، دین مبین ماست و وحدت ملی ماست. ما به طور دوامدار روحن و فکرن همیشه همراه شماستم. هر دقیقه زندگیم در پی آبادی است، در پی عزیز که چطور بتانیم یک گفتمان ملی را جهت بدیم و همه در این سهیم باشیم. مسئولیت از هم ماست و آینده تنها با قبول مسئولیت جمعی با یک نقشه رای منسجم و سازنده انشالله تعالی به دست آمده میتونه. گران وطن والو،
خویندو او ورونو، لومړی تر ټولو د شهیدانو محترمو کورنیو ته کابل کې، قندوز کې، مزار شریف کې، سمنگان کې، کنر کې، خوست کې او نورو ځایو کې د زړه له کومې تسل وایم. په دې پیښو کې تر سلو ډېرو کسان شهیدان سوي دي او سلها نفره ټپي سوي دي. تاسې دردمند زړه ما زړه ده او خدای جل شانه له دربار نه درته صبر غواړم او هیله من یم چې دا پیښې تکرار نشي. اوسنی وضعیت له بدې مرغې نه له خطراتو ډک ده. موږ باید د تیرو 200 کالو تاریخ او خاصتا تیرو 40 کالونو د یو اساسي نتیجې ته ورسیږو او هغه دا ده چې قوت نیول آسان دي اما انحصار پایدار نه ده. په زور باندې افغانان قانع کولی نسی. ضرورت ده چې یو بل سره ټول افغانان په ملي اجماع باندې وغږیږو او د لارې یو نقشې ته راسو چې د یو هوسا، آباد، آزاد او بیطرف افغانستان موخې ته ورسیږو او څنګه ټول ملا وتړو چې آبادی او ژوند ته کار وکړو، نه بربادی او مرګ ته. قدرت د اسلام په مبین دل کې او موږ په ملي عنعناتو کې د خدمت وسیله ده. بربادی او بېعزتي کمزوری ده، نه قوت. څوک چې څا نور ته کیندي اکثرا خپله په څا لویږي. د انفجار او د انتحار مکتب کې خلک روزل برته د استادانو مقابل کې استعمالیږي او دا لړۍ دوام پیدا کوي. لاره د وتلو چاودنه او بریدونه نه دي. سیاسي ژور فکر او لاره د حل او د خلکو ژوند باندې اجماع پکار ده. ځکه مې له تسلیت نه شروع کړه، پیل وکړه چې دا مبارکه میاشته په ټولو افغانانو باندې ډېره په بېوسي تېره سوې. خلک نه یوازې شهیدان سوي دي، ټپیان سوي دي، بلکې یوې ګولۍ ډوډۍ ته محتاج وو. آیا دا زموږ ملي برم ده چې اخبارونو کې خپریږي چې پلرونه په دې مجبوریږي چې د خپل زامنو به ډوډۍ خرڅ کړي او د عزت خلک یو ګولۍ ډوډۍ ته یا د خپل د اولادو دوا ته محتاج دي. موږ د خدای په فضل
9.9% مسلمانان یو. هم د اسلام برم او هم د افغانانو برخه د دې برم پراوستلو کې سم پیګو په دې باندې او پیګو چې څه عظیم لوړ او با عزته مبین دین ته تعلق لرو او د بشریت پیشوا اموږ ستر پیغمبر کومه لاره راښودلې ده. ضرور ده چې برته د اسلام په تاریخ باندې ځان پوکو، ځکه ستونزه په اسلام کې نه ده، لکه چې بار بار ویل سوي اموږ په مسلمانۍ کې ده او باید ځان پوکو چې د اسلام په مبین دین کې د عقل ساتل او عقل ته احترام ضروری ده. آیا حدیث مبارک نه ده چې وایي د علم دپاره چین ته لاړ شه، چې هغه وخت کې د دنیا پایله وه. له ښې مرغې نه نن اسلامي هېوادونه د معارف او لوړو تحصیلاتو په برخه کې هم د هلکانو او هم د نجونو ته د شرایطو برابرولو کې له ټولو نه پرمخکې دي او ضرور ده چې له دې بریالیو تجربو نه موږ نتیجه واخلو او ځان چمتو کړو. دې برخې کې د اسلامي نړۍ برخه د ټکنالوژي، اوسنۍ ټکنالوژي په استعمالولو کې د ټولو وګړو خاصتا د ماشومانو او ځوانانو دپاره د شرایطو برابرول کې ډېره په زړه پورې ده. نن موږ ضرور نه ده چې لکه تېر غوندې ماشومان یوازې مکتبو کې وروزو. دوی ته شرایط په کور کې، په کلي کې، په کلا کې، په جومات کې او ټولو نورو حجرې کې، نورو ځایو کې برابرېدی سي. اصلي دا ده چې دوی دا احساس او دا امکان ولري چې خپل ژوند او د ټولنې ژوند بدلولی سي او مثبته نتیجه اخیستلی سي. دلته ضروره ده چې پوه سو چې آیا غواړو چې د نورو مزدوران اوسو یا دا چې نورو سره ځان سیال کو. سیالي په لافوهلو باندې نه کېږي، سیالي په عمل کې کېږي او د سیالي دپاره باید سړی سیالانو سره په اساسي توګه په پرتلې راسي او خپل قوتونه او ضعفونو باندې پوه سي او یو باندې مثبت ټکي باندې باید تهداب اوچت کړي او منفي برخونه ځان وژغوري. افغانستان د آسیا زړه ده. اقبال لاهوري له اولو لیکوالو نه و چې د دې تپان زړه اهمیت باندې پوه سو او ویې ویلې چې که دا زړه آرامي، آسیا آرامه ده، که دا زړه نارامه یي، ټوله آسیا نارامه کېږي. په اوسنۍ نړۍ کې د آسیا پرمختګ بېساري ده او موږ باید ټولو ګاونډیو سره او ټول د آسیا هېوادونو سره او نور نړۍ سره مثبتو اړیکو دپاره چې
هم د دوی په ګټه او هم د موږ په ګټه نتیجې ته ورسیږو. په اوسنۍ نړۍ کې منطقې براعظمونه وده کوي، نه یوازې ملتونه، او موږ دومره مثبت او مشترک وجه لرو چې د هغه په اساس باندې موږ ازادي، آبادي، استقلال او اوسایی باید په منطقوي روابطو او بیطرفي باندې استواري او ځان باید دې ته چمتو کړو. بشري مرسته هر څومره چې یو هېواد بشري مرستو ته محتاجي، په هماغومره بېوزله ده، په هماغومره کمزوره ده، په هماغومره اندازه محتاج ده. په دې کې کوم ویاړ نشته چې نن میلیونها افغانونه لاسونه نورو ته وړاندې کړي دي او یو ګوله ډوډۍ ته محتاج دي. لنډ مهال دا ضروره ده چې انساني مرستې منسجم سي او په عادلانه توګه وویشل سي، اما اصلي لاره موږ خپله په پښو درېدل دي او د موږ عظیم بشري او طبیعي پانګونه سمه توګه استفاده او ګټه پورته کول پکار دي. په دې برخو کې معلومدار زه نظریه لرم، اما ما تګلاره همیشه داده چې ولس سره باید مشوره وسي، ځکه د افغانانو جمعي عقل له فردي عقل نه اوچت ده او باید همیشه په ګډه یو نتیجې ته ورسیږو چې هغه چې څومره په بیړني توګه حرکت کوو هغه باندې باید ټول اجماع ولري، نه دا چې ټول بار خلک فکر وکړي څو محدود اشخاص وړلی سي. زه پوهېږم چې د ناهیلۍ فضا خوره سوې ده. حتی ځینې سروېګانې ښیي چې تر 50% د افغانستان لوړ ولس، با عزته ولس غواړي وطن پرېږدي. دا سربیره په هغو ده چې وتلي دي، اما تر څه ریښه په اوبو کې ده، هیله باید پرې نه کړو، ناهیلي باید نسو. دا د مسلمان او د افغان په حیث باندې زموږ وجیبه ده چې مثبت توګه فکر وکړو او په ګډه په دې لاړ سو. ټول نړۍ ته وګورئ، په بل وخت چې مجبوریت نه بل هېواد ته ځئ حقوق نه لرئ، چاته نسئ ویلی چې حق مې څه ده. دا رقم حق یوازې په خپل هېواد کې شته، او پردیسي کې ټول ناهیلیتوب ده، اما په وطن کې په ګډه د ټولو عزت ده. موږ ریښه څه ده؟ د اسلام مبین دین ده، خپل تاریخ هم ده، او موږ ملي یووالی ده، او دا چې افغانستان د ټولو ګډ کور ده. د تاریخ په څپو کې موږ ښودلې ده چې هغه شرایطو کې، سختو حالاتو کې چې ناهیلیتوب فضا وه، وقتی چې اتحاد و اتفاق ته راغلی و وتلی، اما وقتی چې
د غرور په خره باندې سپاره سوي یو او یو بل هم نه دي منلي، نسکور نظامونه نسکور سوي دي. نو ځکه ضرور ده چې د خپل ریښو په درک باندې په ګډه دې نتیجې ته ورسېږو چې سختو څپو سره مخامخ یو، دې څپو نه وتل په ګډه کېږي. که په ځانځاني توګه اقدام وکړو، خدای ناکړه ټول به غرقېږو، اما که په ګډه اقدام وکړو ټول وتلی سو او ټول رڼا ته رسېدلی سو، ځکه د هرې تورې شپې سبا رڼا ده. اما هر برخه د وجود مې او د مغز مې درد، غم، جذبات او فضا درکوي، اما د دې په ټولو باندې اما ورځنی هره لحظه د چې ویښ په دې باندې تېرېږي چې څنګه په ګډه فکر وکړو، یو ملي په واقعي توګه په رښتیاني توګه ملي بحث ته چمتو سو چې اوس چې فضا داسې راغلی چې ضرورت د ژور فکر ده، د فکر سره په ګډه اقدام وکړو. Aziz vatandaşlar, Ramazan hayat bir miçin yörük din mübarek. Bulsin diyet halkimiz ve ülkemizge. Allah dergahın قوة tinçlik ve amanlik talep قیلمن. بیا هم ټولو ته اختر مبارکي درکو. وخت دې ده چې خدای جل شانو ته د دعا لاسونه جګ کو او د افغانستان د آبادۍ، سرلوړۍ، امنیت او ملي وحدت او ګډ ژوند دپاره خپل عرایض وړاندې کو. انشاءالله تعالی به ومنل سي. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان.